بسم الله الرحمن الرحیم. څلورم کلاس دی، صحیح ده. موږ به هغه زوړ فایل چې دی هغه به اوپن کړو. موږ سیکشن ډیفاین کړی وي که نه، ټیک دی که نه. دا فایل به اوپن کړو، صحیح ده. په دې خبره باندې پوه شوې که نه. موږ دلته کې راغلي اوس چیرې کړو، میټیریل پراپرټي او سیکشن یو ډیزاین کړو، او بل یو سره څه کړو، سلیب سیکشن یو ټولې کړې وي. اوس راځو ځان له یو نوی فایل کولاو چې نوي نوي خبرې پکې وکړو، صحیح ده که نه. دا به موږ څه کړو، نیو ماډل به یې کړو، دا شته به نه سیو کوو، دا به وکړو، دا به ټو او دا به هم ټو، صحیح ده که نه. ګریډ اونلی به صحیح شو. اوس موږ به کوم سټوري کې ولاړ یو، ون سټوري کې. اول ګورو که نه چې دا څه څیزونه دي زموږ سره. موږ دلته کې سنیپ، دا سنیپ دی که نه، د دې آن کول او آف کول د دې ځای نه دي، صحیح ده. دی الریډي آن دی. اوس دلته کې دا یې څه لیکلی دی، اینډ ان میډو، څه ورته لیکلی، سلیب لاین میډ، او دا برنی څه دی، دا دواړه موږ سره څه راځي، اینډ کې راځي. یا کوم دلته کې هسې ودرو او دلته کې راشو دا یې، نو دی موږ له څه راکوي، میډ راکوي. دا دواړه به آني، دا ځګې به هم راکوي او دا ځګې به هم راکوي، صحیح دی که نه. د میډ دپاره موږ څه چل کولی شو، دا آن کولی شو. دا ایج دی هر ځګې. نو دلته کې د هغه اټوکیټ د هغې په شان دي، دا هغه سنیپ دی، لکه دا هر ځای نه لاین ډرا کولی شو، پوه شئ که نه. دا هغه انټرسیکشن دی، کوم ځای کې چې انټرسیکټ شوي، صحیح ده. کوم ځای کې چې څه شوي، لاین انټرسیکټ شوي، دلته خو نشته یې که نه، نو ځکه موږ ته نه ښایي، صحیح دی که نه. نو موږ دا بس کړو ځان له دوم نه کم یو چې په کارېدو به راځو، صحیح ده. ښه دلته کې لیکلی دی پی ایس او، دا نه دی، دا ډېر اهم څیز دی. ګوره دا کله چې موږ سلیکشن وکړو که نه، دلته دې له راځو. ښه دا خو ریشیپ ابجیکټ دی، دې کې ګوتې نه وو. دلته کې دا څه لیکلی دی، ډرا بیم، او دلته کې څه لیکلی دی، کویک ډرا بیم. د دې څه مطلب دی، مونږ دلته کې چې راشو که نه، دا لاین مونږ راوالو که نه، او دلته کې راشو، دا ون سټوري دی. نو د دې ون سټوري مطلب دا دی، زه به وګورم چې زه به کوم سټوري کې ولاړ یم. دلته وګوره په سټوري 2 کې ولاړ یم که نه، او دلته کې څه دی، ون سټوري دی. نو دلته کې چې کم ورک آوټ کېږي هغه به څه لپاره کېږي، هغه صرف د سیکنډ سټوري دپاره کېږي. نو دا خیال به ډېر زیات ساتي. ښه ته یې هر سټوري که نه، نو ګوره ښه اوس زه به دلته کې کلیک وکړم او هلته به ځم، یا به دلته راځم، یا به داسې ځم. دا ډرا بیم دی، لکه څنګه چې خلک لاین راکوي. وګوره دې خوا وګوره، دې خوا وګوره، دې خوا وګوره، ټیک شوه. موږ سره څه راغی، بیم راغی. ها دې خوا ته به راوړم که نه، یو زموږ سره دا دی. د بیمه ټایپ څنګه سلیکټ دی که نه، مونږ خو ټایپ نه دی سلیکټ کړی که نه. ښه نو اوس په هغه ټایپ هم موجود. ښه زه به چلو کوم کنټرول زیډ به کوم، دا به لر کوم، لر مې کو. دلته کې ما دا بیم راغستی دی، خو وینډو یې دلته کې ده. که دا زه دې ځای نه چوته کړم، دلته بار ته چې ته راوباسم که نه، صحیح دی که نه.
دلته کې لیکلی دی ټایپ آف لاین څه شی دلته څه لیکلی فریم دی که نه فریم دی اوس پراپرټي څه ده اے یا لیټیچیوډ بیم یې ورکړی دی لیټ بیم صحیح ده که نه اوس دا پراپرټي د کوم ځای نه راغله دلته دا مونږ دلته ډیفاین کړي ښه مونږ سیکشن ډیفاین کړی نو هغه سیکشن یې به دلته کښېنو اوس هسې څه راولو کنکریټ بیم به راولو صحیح ده چې مونږ ته بیا معلوم وي ښه مومنټ ریلیز څه دی کنټینیو دی ښه پین نه دی مونږ به دا کنټینیو وایو صحیح ده دغه بای ډیفالټ ټیک دی نو زه اوس راځم که نه دغې ته دلته راشم وګوره دلته راشه اسکیپ کا څه وایي ټیک شو که نه ټیک شو که نه 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 صحیح دی کالمونه به تاسو راخېږي که نه سینټر ټو سینټر حسابېږي صحیح شوه دا مونږ څه جوړ کړو په دغه لاین باندې بیم یې وبې جوړ کړو اوس په دې لاین کې نور هم څه خبرې موجود دي اب زه په دې لاین باندې کلیک کوم دا پراپرټي دي دلته کولاویږي نو خیر دلته به زه ګورم زه به کنټرول زیډ وکړم چې دا ترې لرې شي دا زه سنګل سټوري ون سټوري کوم که نه صرف په دې ون سټوري کې به کار کېږي دلته کې څه لیکلی دی پلین اپسیټ نارمل پلین اپسیټ نارمل زه یم یاره یو 2 فوټه څونه 2 فوټ 2 इंच نه شو موږ د فوټ نشان ورنکو که نه ګوره لیکلی ورته څه دی آی انچ لیکلی که نه دی موږ به چیرې کړو 24 به یې کړو د دې ځای نه به سټارټ ولو ویل ښکاري مطلب دا چې د اپسیټ ځای به کې معلوم شو که نه ضروري چې موږ دې بیم اپسیټ داسې وایو اوس زه یم یاره دا اکثر ضرورت راشي که نه دا زه کنټرول زیډ کړم بیمان مې په خپل ځای باندې نو یو ډرا بیم دی یو کویک ډرا بیم دی که نه د کویک ډرا بیم مطلب به صحیح دلته به راشي کنکریټ به سلیکټ کړي اپسیټ به نه راغلی صحیح ده که نه دا ګریډ دی صحیح ده پوینټس نه دي ګریډ دی که دا ګریډ دی که پوینټس موږ سره نوم به چل کوو پوینټ به سلیکټ کوو ها دا موږ داسې کوې وګوره آسان شو که نه اوس زما په دې سینټر باندې بیم پکار دی نو زه بیا لاین ته ځم که نه دا به کنکریټ بیم رالم خو دلته به څه کړم سنیپ ولا دغه راوالم ښه دا یې به بند کړم وګوره دا ضروري اکثر په پلانینګ کې بیم پاتې شي که نه نو سړی به څه کوي بیا ټیک ده که نه ښه یو داسې شوه یو داسې شوه چې زه یو بیم ډرا کوم که نه نو دلته کې به څه چلو کومه ماینس 24 به یې کومه څه به یې کومه هاخوا ته ځي دلته راشه ماینس دا د احتیاط پکې دی که نه ځکه دا د دې غاړې راځم فکر دی نو دا دې څه کوه دا دې لرې کړه چې دا اساین کول دی په دې باندې پوه شوې نو په هر څه پوه شو صحیح شوه اوس دا خبره دواړه خو موږ ته پته ولګېده چې دا داسې دی نو اوس په کالم به څنګه جوړو کالم خو هم په دغه لاین باندې جوړېږي موږ به الیویشن راوالو فار ایگزامپل دا 1 الیویشن به راوالو نو الیویشن به موږ د کوم ځای نه راوالو دلته نه په دې کې به 1 الیویشن راوالو الیویشن ویو 1 سټوري نو دلته کې خو خیر ده اوس ورته ګوره د هغه سر نه زه څه رالم خبره اوس د کالم ده نو دلته به بیم سلیکټ کېږي کالم دلته به کالم به سلیکټ کېږي ښه دلته کې لیکلی دی ډرایینګ کنټرول ښه سپیس نان سپیس بار
دې باندې باس کوو ښه صحیح لیکلی و نن سپیس بار کې و ښه دی زه به خیر دی دې ځای نه راوباسم بره به یې کړم خو دا به زه دلته کې ډرا کوم دلته کې نه مې سټارټ واخیستو ټیک شو که نه دا څه لیکلی و ون سټوري زه دا آل سټوري کړم او دلته کې نه راشم دلته کلیک وکړم څه چل کېږي کالم ته به راشم د دې ځای نه به سټارټ والم اړو هغه ځای ته به یې راولم غلط کلیک وشو کنټرول زیډ ټیک شو که نه هلته مې کلیک کو خو آل سټوري و جو لاندې لاړو صحیح شو که نه نو یو دا طریقه ده دا به زه کنټرول زیډ کړم ټاپ ویو ته به لاړ شم یعنې پلان ویو ته به لاړ شم سټوري ټو هر یو ته چې ځم دلته به یې څه کړم آل سټوري به یې کړم اوس به دلته کې زه څه راولم کویک ډرا بیم نو کویک ډرا کالم دواړو کې برخ دی ګورئ دا هم د بیم دپاره یوز کوو دا مونږ د کالم دپاره یوز کوو یو د بیم دپاره او دا او صحیح شو که نه ها اوس مونږ سره اخیستی دی نو دا به مونږ دا دی نه کالم مې راواخیستو دا به کلکریټ کالم شي نو داسې کلیک په ونه سئ ٹھیک شو که نه آل سټوري و نو اساین شو ده اوس موږ دې ته بیم هم ور واچو که نه اټو بیم به ور واچو ټیک شو که نه دلته اوس دغه پراپرټۍ کې به لا اوس موږ لګېږو ها اوس موږ وایو که نه دا یو کالم نه دی دا ټیک نه دی څه دی ټیک نه دی مونږ به دلته کې راشو دلته یې څه راکړل اینګل یا ډیګري مونږ وایو یاره په 45 ډیګري باندې مونږ له څه راکړه وګوره په دې کې ریکټینګولر کالم یي که نه نو هغه دوه به دغه طرف مونږ د مخې او د دې دوه به کوم طرف مونږ د مخې دا به زه نیو کړم چې مونږ ته پته ولګي ښه دا ګریډس به کلیک وکړي سیوا کړم دغه صحیح دی نمبر 2 سټوري شي ښه زه څه کوم دلته کې به ډیفاین ته راشم سیکشن به ډیفاین کوم که نه به ډیفاین کوم نو فریم سیکشن ته به راشم کنکریټ دغه به راولم کالم نو به څه به کوم ایډ کاپي اف پراپرټي څه چل به کوم یو دی ایډ نیو پراپرټي یو څه دی نو چې زه کاپي جوړوم که نه نو دلته به څه نومي دا به ریک کالم به همون به چې هغه 18 بائی 12 به یې صحیح شو که نه دلته به یې ډپ پیسې او دا به باندې موډیفای ته لاړ شه نو نور څه ټیم ګیله نه کوو خیر موږ ځان پوه کوو دا به کې راغی نه اوس د ایډ بانګونه وایي خلک صبر کوو صحیح دا ویډیو پارت A کې سیو کو صحیح پارت B به دی بلکې دا کلاس 4 ده پارت A صحیح